الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ټولونه اول محمدزي اصلاحي ادبي جرګې ته او حاجي جاذب مومن صاحب ته او هغه ملګرو ته ډېر زیات درناوي او ډېره مینه په دونه ښکلي منظم پروګرام باندې او ورپسې بیا خسر علي شاه کاکا خیل صاحب ته او خادم شاه خادم صاحب ته مننه جی په دغه کتابونو باندې ډېره زیاته مبارکي وایم او زموږ د ښکلي درانه مېلمانه او دوی چې کوم دي دوی ته خو په دغه راتګ باندې هم هرکلي او یاسر صاحب ته د ایوارډ دپاره دغه نامزدګي چې ده او دغه عزت چې دی کوي الله دې نور هم ډېر کړي او زموږ دا دغه تېر ورځو کې دا شان یو خبره کېده په یو ځای کې نو د دوی داسې یو مسله راغلې وه په هغې باندې لګي وو نو د دې اکاد بیات دا مسلې او دغه څیزونه نو ما یاره که په دې 400 کې د هر چا شوی وي نو ما به پسې نو ویلې خو کم از کم د یاسر صاحب په هکله به چې داسې یو کار کېږي ما چې په موجوده وخت کې وګورو که په تېر وخت کې وګورو خو دونه کتابونو خالق او مصنف او مؤلف موږ سره په 400 کې بل نشته لکه یاسر صاحب چې نو دوی باندې موږ ویاړو فخر پرې کوو بیا څو خبرې به داسې مختصر غوندې د باچا صاحب په حواله باندې خو د باچا صاحب په حواله باندې خبرې کول خو بخیر ښه نه وي ځکه چې حمزه بابا یو شعر دی چې ته چې ما ته وایې چې له ما نه ځان قربان کړه ځان له ځانه څنګه قربانېږي زه حیران ما ته خو بې ځان هم بد ښکاري چې د باچا صاحب صفت کوم لکه ځان صفت یې کوم ځکه چې په هر ځای کې که موږ وګورو زموږ یو د ناستو ملګرو ته هم پته ده په ډېرو حوالو باندې زموږ دا نومونه هم ځای په ځای یو ځای اخیستل کېږي په چارته د ادبي تحریک دی ادب پال دی او داسې په ریډیو کې زموږ پروګرامونه داسې چېرته چې موږ ځو هغه ځای کې زه او قیصر علي شاه کاکا خیل صاحب موږ یو ځای نوم هم اکثر زموږ خلک یو ځای اخلي خو بیا هم د دوی به دا ووایم چې په شعر په حواله باندې وي که د نثر په حواله باندې د دوی خدمات چې کوم دونه چانه پټ نه دي او په ذاتي حواله باندې به دا ووایم چې ذاتي حواله باندې د باچا صاحب چې کوم شخصیت دی نو هغه د 400 د خلک چې کوم دي او د 400 د ادبي ملګري دا ټول به دا په شدت سره محسوسوي چې په هر ځای کې د دوی کردار چې کوم دی نو هغه یو داسې مخلصانه او یو خالص کردار مثبت کردار هغه په کوم ځای کې کړی دی اکثر کله کله داسې کېږي هم چې زما او د باچا صاحب په داسې خبرو باندې اختلاف هم راغلی کېدای شي کله کله یو ځل مو په الله خان صاحب دا خبره راته کړې وه چې یاره بس ټیک ته موږ دې منو چې صادق خو لکه دونه شوم نو کله کله داسې خبرې کېږي په هغې باندې موږ خپل ملګري هم خبر شي او باچا صاحب اکثر په داسې خبرو باندې زما سره اختلافات هم راغلي دي ځکه دوی په هر ځای کې چې کوم دی نو مفاهمت نه کار اخلي او کله کله زموږ نه برداشت کېږي داسې خبرو کې چې هغه سخته وي د چا په زړه مات شي خو باچا صاحب په هر حواله باندې چې کوم دی نو دوی کردار مثبت پاتې شوی دی او د دوی رویه چې کومه ده هغه ډېره سوی ورته چې هغه یو ډېر درمیانه لار دوی اختیاري په هر حواله باندې نو د شعر په حواله هم خبره کوو او د نثر په حواله هم خبره کوو د نثر په حواله باندې دوی کوم کارونه باچا صاحب ډېره زیاته تفصیلي مقاله ویله بل هغه کتاب چې دوی کوم لیکلی نو په هغې کې د خپلو ملګرو درناوي چې کوم په نظر راځي زما په خیال چې د یو لیکوال لپاره د یو شاعر دپاره د ټولو نه لویه خبره او زه خو وایم چې په موجوده وخت کې په دې موجوده وخت کې چې څوک خبره کوي او کوم شاعر د بل ملګري صفت وکړو نو پېښه چې همدا یو کس دی بس ځکه هر سړی دومره د نرګسیت وخت او دومره خراب ماحول موږ دلته کې جوړ کړی دی چې لکه زما په مخ کې چې څوک د چا صفت کوي لکه چې ما ته یې کنزل کړي دومره را باندې بد ولګي چې زما صفت یې ولې ونه کړي د بل صفت یې وکړي د باچا صاحب په کتاب کې ما وکتل په دې کې په ګوهر صاحب باندې نظم شته یاسر صاحب پکې یادونه شوې ده داسې د ټولو ملګرو چې څومره دوی هغه درناوي او دغه کړي دي نو دا ډېره لویه خبره ده یو ځای کې لکه یو نظم مې پکې وکړه ما چې تپوس هم کومه چې دا څه نظمونه نومونه دوی خو د غني خان نه پته نه لګي نقل کړی اوس پټېتي نو هغې ته چې ما وکتل نو ما په دې ماحول کې زموږ په دې 400 ادبي ماحول کې هم داسې دغه پټت والا خلک ډېر زیات دي نو چې ما وکتل ما زه به دا ځان هم تپوس کوم چې څنګه چې دا ذکر خو چېرته کړی نو خو دا سړی خو تا ډېر د نږدې نه کتلي دی هر څوک چې موږ ته هم لږ وښایي هغه څوک دی په هر حال د باچا صاحب دغه چې کوم یو کوشش دی دا د دوی د شاعرۍ دویم کتاب ورته ډېر مبارک وي وخت ډېر ناجمه او څو شعرونه دوی چې کوم دی نو د دغه کتاب نه
را سره دي دا تاسو سره شریکوم د لنډ بخر غزل دی اوتر یې په کوم چکر یې د تضاد ښکار یې داسې رهبر یې مرګ نه ویریږي څنګه حضر یې او خوږو له لاړې په مزو سر یې چا پسې مزه خپله قیصر د محمد زو سرپرستي اعلی